السلام علیکم ګرانو دوستانو. زه یو ځل بیا ستاسو په درانه حضور کې حاضر یم په یوټیوب باندې او د پښتو د خدمت لپاره. دوستانو مخکې له دې چې ویډیو پیل کړو زه غواړم له تاسو نه چې زما چینل خامخا درسره سبسکرایب کړئ چې زموږ له نویو خوځښتونو او نویو ویډیوګانو څخه تاسو خبر واوسئ. په نننۍ ویډیو درته پیل کوم چې څنګه موږ کولی شو چې هغه اپلیکیشنونه چې زموږ په هیواد کې نه دي خلاص او هغه موږ نشو ډاونلوډولی، یعنې اجازه نشته زموږ په هیواد کې چې هغه ډاونلوډ کړو. څنګه کولی شو چې هغه له پلی سټور نه ډاونلوډ کړو؟ نو د دې کار د ترسره کولو لپاره تاسو لومړي سر کې یو وی پی این ته ضرورت لرئ چې یو وی پی این باید تاسو له پلی سټور نه مخکې را ډاونلوډ کړئ. پلی سټور ته داخلیږو او یو وی پی این ډاونلوډ کوو. یا مخکې ما ډاونلوډ کړی دی چې د سوپر وی پی این په نامه ده. تاسو دا وی پی این وینئ. کله چې مې دا سوپر وی پی این باندې کلیک وکړ نو دا به کنیکټ کړو. دا به له پلی سټور سره یا له خپل نیټورک سره کنیکټ کړو. دا سوپر وی پی این یوه ګټه دا ده چې ستاسو انټرنیټ هم تیزوي. دا ګوګل ایډز دی چې په راتلونکي ویډیو کې به تاسو لپاره وښیم چې څنګه کولی شو دا ویډیو ایډز چې دی دا ریموو کړو. وی پی این اوس کنیکټ شو. زه پلی سټور ته پلی سټور ته چې رالو، اوس که چیرې تاسو یو یا څو اکاونټونه لرئ هغه به یو اکاونټ به بدل کړئ. مثلا زه یو لرم، دا بل باندې کلیک کوم، بل ورته بدلوم. په پرله پسې ډول اکاونټونه ورته بدلوم. ګرانو دوستانو تاسو اوس وینئ چې هر شی زموږ په پلی سټور کې خلاص شو. دا وینئ چې تاسو وینئ دا کتابونه په پښتو ژبه هر رقم ډاونلوډ. مثلا دا ګیم چې دا مخکې په افغانستان کې نه و خلاص، نوموړی ګیم تاسو وینئ اوس یې ډاونلوډولی شو. 1 بلیون خلکو ډاونلوډ کړی ده او دا ګیم اوس موږ ډاونلوډولی شو. همدارنګه نور ډېر اپلیکیشنونه دي، مثلا کلاش رویال ده، دا ډاونلوډولی شو. نو دوستانو تاسو غواړم چې زما چینل خامخا درسره سبسکرایب کړئ او له نویو ویډیوګانو څخه ځان خبر کړئ. د الله په امان او الله مو نګهدار. مننه.